نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله پاک پدې خپل مخلوق باندې بے انتہا او بے حدا مهربان دی دا تمام کائنات الله پاک د خپل مخلوق د خوشالولو د پاره پیدا کړل د دوی د خدمت د پاره پیدا کړی دي په دې تمام مخلوق کې صد ډیر فضیلت والا دی صد کم فضیلت والا دی عزتنا شرافتنا الله پاک دې مخلوق لور کړی دی خدا ټولو نه ډیر زیات شرافت او عزت او قدر عزت الله پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تور کړی دی او د پیغمبر علیہ السلام ډیر زیات قدر عزت د الله په نسبت باندې دی چې څومره ښکلي صفاتونه دي او ښکلي اخلاق او عادات دي نو دغه ښکلي اخلاق عادات او صفاتونه ټول پیغمبر علیہ السلام ته الله پاک ورکړي دي په هر لحاظ باندې د ټولو نه ښکلي د ټولو نه خشته اللہ پاک فرمائی کنت کنزا مخفیا یو پټ خزانه ما الله وی ز پټ خزانه چاته معلوم نوم نو ما محبوب وګڼل چې زه او پیژندې شم محبت مې وکړه د دې خبرې سره چې زه او پیژندې شم الله پاک محبت وکړه فاحب محبوبه مې وګڼله او ما محبت وکړه د دې خبرې سره چې زه او پیژندې شم او زما صفتونه بیان شي نو د دغه محبت اثر دی چې الله پاک دا ویله دنیا پیدا کړې ده او دا الله پاک دا محبت زیات اثر دا پیغمبر علیہ السلام پیدائش دی پیغمبر علیہ السلام رحمت للعالمین دی دا دے تمام کائنات دا پارے یو لوی رحمت اللہ پاک پیدا کرے دی
او ټولو نه خشتم پیدا کړی دی. د پیغمبر علیه السلام عمره خشتا د خدای مخلوق کې بل څوک نشته. جبرائیل علیہ السلام د تمام فرشتو سردار مقرب فرشتہ ڈیوٹی اللہ دا ورکړی دا چې 1,24,000 پیغمبران دی دنیا ته تشریف راوړي دي او د جبرائیل علیہ السلام د ټولو سره ملاقات شوی دی. بیا د خپل پیغمبرانو ته الله پاک خپل مرګري ورکړي دي. د هر زمانه د پیغمبر خپل صحابه کرام دي. نو دغه صحابه کرام هم خپل خلق دي. نو جبرائیل علیہ السلام چې به پیغمبرانو لراته نو سره د صحابه کرام به لیدل. اوس دا پیغمبران دی ویړه دنیا کې الله پیدا کړی دي. نو هر پیغمبر له چې جبرائیل علیہ السلام ورځي نو د دنیا د مختلفو طرفونو تم ورځي. نو جبرائیل علیہ السلام یو ځل پیغمبر علیہ السلام ته ویل دا الله محبوب ډېر ښکلي خلک مې لیدلي دي. دا 1,24,000 پیغمبران دا هغوی دا امتیان دی کې ښکلي ښکلي خلک مې ولیدلي او د دنیا مختلفو طرفونو ته تللی ما شمال او جنوب او مشرق او مغرب دا هم کتلی دي خو په دې ټولو ښکلو خلکو کې د ټولو نه زیات خشته دی. ستا عمره خشته مې پکې لیدلې نه دی. د فارسی یو شاعر وی د جبرائیل الفاظ نظم کې وی آفاقها گردید ام مهر بتان ورزید ام بسیار خوب آدید ام لیکن تو چیزی دیگری. آفاقها گردید ام د دنیا غیر چا پیر طرفونه می کتلی دي مهر بتان ورزید ام خکل خکل معشوقی او داغی ناز و ادام ام کتلی دا بسیار خوب آدید ام لیکن تو چیزی دیگری. ډیر خکل خکل خلق ملی دي خو ته پکې ډیر بل شانتي نو ستا په شانت خکل ما چرته لیدلې نه دي. واقعي پیغمبر علیه السلام خکل یو صحابی دی حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام ته قتل ډیر ښکلی ورته ښکاره شو. نو پیغمبر علیہ السلام ته ګوري مخ مبارک ته پخلی اشعار رالل واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء واحسن منك لم تر قط عيني دا الله محبوب استانه خشتا زما سترګو چرته لیدل نه دي واجمل منك لم تلد النساء استانه خشتا چته مند راوړي نه دي. خلقت مبرئا من كل عيب هر قسم عیبونو نه داسې پاک پیدا شوی کأنک قد خلقت کما تشاء داسې پیدا شوی لکه چې مخکې دی الله ته ویلو چې ما داسې پیدا کا. ښکلې ښکلې خوبې خاصیتونه فضیلتونه الله پاک ول ورکړي دي. ډېر پیغمبران خشته پیدا شوي دي. هر پیغمبر خشته دی. هر یو کې کمالاتو دنیا به کمالاتو تو قتل حیران به پاتې کېدل ورته. یوسف علیہ السلام ډېر زیات خشته و. داسې خشته چې د مصر خلکو ورته قتل ورته نو په کتو باندې حیران او ډلې ډلې خلک براتلل صرف د یوسف علیہ السلام دیدن به کو.
قیمت با اریو د بل نه زیاتو چې یوسف علیہ السلام زو اخلم. یوسف علیہ السلام د مصر په بازار کې د خرڅولو د پاره راوستل شوی چې څوک ډیر قیمت ورکړي چې خرڅي کوپی. نو خلق براتلل او بولی به کولا. یو بوډه خزر علا غیم پکې دا غشتو د پاره ځان ورمخ کې ک پاغوندی و سره وی د مالو چې پاغوندی د راوړې زم یوسف علیہ السلام علما نه پاغونده شو د دون ډیر قیمت خونو خو هغه د یوسف علیہ السلام دیدار په دی باندې کو او زمم د خریدارو کې ځان شمار کما. نو بیا ډیر قیمتي چیزونه خلکو راوړل او قیمت کې به پیش کول او چې کم تاجرو هغه به پدې نه کیږي. آخر کې عزیز مصر چې د مصر بادشاہ دی او لوی مال دولت وسره دی سره زر او سپین زر پتله کې واچول یوسف علیہ السلام سره وتلل. قیمتي لال جواهرات راوړل هغه پتله کې واچول یوسف علیہ السلام سره وتلل. ریشمی کپڑے راوړل هغه سره ډیر سوزونه راوړل ابه تله کې اچول یوسف علیہ السلام سره به تلل او اړخته کې خودل. نو د دومره قیمت بلچا ورکول نشو او اخر کې د عزیز مصر په نصیبه کې یوسف علیہ السلام ورسید او هغه د خپل بیبي زلیخې لپاره یوسف علیہ السلام په بیا واغشته کوړته بوته او زلیخې ته وی چې دونه قیمت مې په ورکو دومره سره زر او دومره سپین زر او دومره لال جواهرات قیمتي اشیاء دا مې ورکه خو مې غشته. د زلیخه ورته وی اوس دم سودا ارزان غشته را ډیر ارزان دی واغشته. وی جماد چند د آدم جان خریدم بحمد الله عجب ارزان خریدم. جماد چند د آدم جان خریدم یو سو کانی ولور کا خود خپل زړه سره او خپل روح هم واغشته. بحمد الله عجب ارزان خریدم. الحمدلله ډیر عجیبه ارزان سودا راته ملو شولا. شب معراج کې پیغمبر علیہ السلام یوسف علیہ السلام ولیدو د حسن یو لوی برخوي الله ورکړی دا وته. نو یوسف علیہ السلام ډیر زیات خشتو او محمد رسول الله دا غینم ډیر خشتو. د یوسف علیہ السلام حسن ظاهری حسن او ارچا لیدو دنیا پہ عاشق وا. دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن داغین ډیر زیات چند زیاتو خو په هر یو کار کې د الله راز او حکمت وی. کچره د پیغمبر علیہ السلام حسن لکه د یوسف علیہ السلام د حسن پشانته ښکاروي نو د دنیا ټول نظام به معطلو ټول کاروبار به پټپ ولاړو چا به هیڅ کاروبار نکو او بس راتللو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدن به کو د دنیا نظام به ټول ولاړو. الله پیدا سي یو پرده غونډه واچولا د خلکو د نظر پټ کو نو د دنیا نظام او چلیدو. کچره حسن ښکاروي د یوسف علیہ السلام په شانته نو د دنیا نظام به ودرېدلې. الله دنیا هم چلول غواړي نو په دې حسن ولا لګه غونډه پرده واچول نو ارچا نه لیدو. صحابه کرام لیدو د پیغمبر علیہ السلام حسن صحابه کرام لیدو نو ځکه په د خپل مور او پلار نم زیات عاشقانو. د پیغمبر علیہ السلام عاشقان صحابه کرام دي. د خپل ځان نه زیات خوخو د خپل مور او پلار نه زیات خوخو د خپل بچو نه زیات خوخو د تمام جهان نه زیات خوخو.
ابو جهل نه لیدو کچره ابو جهل پیغمبر علیہ السلام لیدلی وی نو دبم په ایمان راوړو خدای د نظر نه الله پټ ساتلې ابو جهل په ځکه ایمان نه راوړو نو د یوسف علیہ السلام نه زیات حسن زمن پیغمبر علیہ السلام ته الله ورکړي دي موسی علیہ السلام تم کمالات الله ورکړو معجزې الله ورکړي چې ترخت به لاس دلنه کو بیا به راوست نو د نور نه به زیات چمک کو امسا و سروا چې به غرزول یو لوی اژدها به ته جوړه شو عیسی علیہ السلام تم الله معجزې ورکړي وي چې پمړي به دم واچو نه غمړې بم جمدې شو قم باذن الله دا الله په حکم پاسا ابا پاسه دا برګي مرز والا باندې به دم واچو هغه به جوړ شو د مور چې بړون پیداو هغه به دم واچو سترګې به روغ شوې دا خپل معجزې پیغمبرانو ته الله ورکړي وي او دا ځان لا او دا ټول معجزې الله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راجمع کړي دي حسن یوسف دم عیسی د بیضا داری آنچ خوبا همدارند تو تنها داری پخوانو پیغمبرانو معجزې الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امتیانو کې پیدا کړي دي پیغمبر علیہ السلام ته خلوی شان الله ور کړی دی خو امتیانو کې اقا معجزې ښکارا کیږي کله موسی علیہ السلام سره دا معجزه و چې لاس به سپین چمک کو رانا به کولا نو د پیغمبر علیہ السلام په صحابه کې دغه معجزه الله ښکارا کړی را دو صحابه کرامو په مدینه منوره کې ماسختن مانځنه رستو د دین خبرې یو بل سره کول نه وخت شو په چې نا وخت شنو کور ته تل دواړه یو ځای روان دي یو سره امسا ده د امسا په دې سر کې رڼا شروع شوله دواړه په رڼا باندې روان دي اخر کې لارې جدا کېږي یو په یو لار ځي بل په بله لار باندې ځي امسا یو سره ده دویم سره امسا نشته اوس پورې خو د یوې امسا په رڼا دواړه را روان دي اوس چې جدا شو امسا والا صاحب چې ځینې هغه سره خو خپل امسا کې رڼا شته دا بل صاحب په تیاره کې پاتې کېږي د ده په تندي کې الله رڼا پیدا کړله بیټري لګېدلې لاره ورته ښیي په تندي کې رڼا وه سزا پورې خو په دغه رڼا باندې لاړو بیا وی دا خلک بسوي چې د پتندې کې رڼا ده اسنه چې بل څه ته خلک جوړ کې چې تندې برک شو دی خو برګې شو وی خدای دا رڼا د تندې نه راکوزه کده ما دې لاس ترا ولا لاس کې رڼا او مخامخ ټول لار و تخکاری لکه د موسی علیہ السلام په لاس کې رڼا ده نو د پیغمبر علیہ السلام د امتی په لاس کې رڼا الله پیدا کړله دا خود د کرامت ته خو زمونږ د پیغمبر علیہ السلام معجزه ده د امتی کرامت د خپل پیغمبر معجزه وي ابراهیم علیہ السلام ته الله معجزه ورکړې ده نمرودیانو وته اور بلک په اور کې ورغورځو او دغه اور وته الله گلزار ک ابراهیم علیہ السلام نه چا تپوس کړی دی وستا ژوندۍ خو ټوله د سختو تکلیفونو وا چې ته د راحت ورځې دې بیا مونږ دې کنه ټول عمر په سختو کې ابراهیم علیہ السلام وته د نمرود په اور کې چې څومره وخت ما تیر کړی دی د دین زیات د راحت او د آرام وخت ما چته نه دی لیدلی اور ورته گلزار شو په یمن کې یو ظالم بادشاہ او یو صحابي هغه په پیغمبر علیہ السلام ایمان وروړی دی
د یمن دغه بادشاہ دا مسلمان رانیولې دی او ورته وایي چې د خپل مسلمانانو دی واپس شه عیسائی مذهب ته راشه ناغه نه واپس کېده قسم قسم سزاګانې ورکړي جیل کې واچو هغه د خپل مسلمانانو نه واپس کېده آخر کې بادشاہ اور بلک او ته دې اور ته وګوره کله مسلمانانو نه واپس کېږي دې اور کې له سوځو هغه ته یو نه سوځو خو د مسلمانانو نه واپس کېږي آخر کې بادشاہ پوښتنه چې په دغه اثر کېږي نه اور ته غرزوما اور ته ور غرزو او خلکو ته ویل تاسو تماشو کې زی سوځوما دا اور منسته ورګزار ک چې دا خلک او یریږي د مسلمانانو واپس شي هغه دا اور منسته ورګزار شو او تر اخره پورې دا आवाज کوزه محمد رسول الله عاشق ما په الله می ایمان په محمد رسول الله می ایمان زه د خپل ایمان نه واپس کېږم اور ته ور وګرځاو چې کله د اور لمبه قلارې شوي ټول خلکو اولې چې د اور په منځ کې صحیح سالم دی بالکل اور په اثر نه دی کړی بادشاہ مجبور شو چې اوس دته خلک ګوري خو نور امراته مسلمانېږي دته دې کلی نه خپې او باسه زوجه نور د دلته پرېدم نه نو د کلی نه او شړ د علاقې نه لري که خو دې دومره اثر وکړ چې لري لري پورې خبر ورسېده چې بادشاہ سړی اور ته وغورځو خو د اوره بچ شو مدینه منورې ته خبر را ورسېده مسجد نبوي کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تشریف فرمایي او یو میلمه راغی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ میلمنو سره به ملاقات کو د میلمنو نه بیا تاسو کو چې د کم ځای نه راغلی ودا سړی ناشنو میلمو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره ملاقات وکړه او بیا تاسو کې د کم ځای وی د یمن یما وما دا څه ورېدلی چې په یمن کې یو سړی دی هغه بادشاہ اور ته غرزولې دي دې باره کې تاسو معلومات شته دا خبره حقیقت دی رښتیا ده تاسو معلومات شته ناغه سړی په سترګو کې اوخ کراله او ته یې غس په خپل یم چې بادشاہ اور ته غرزولې ستا مخ کې حاضر یم عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ الحمدلله الله الحمد ثنا چې د ابراهیم علیه السلام اغا معجزه د محمد رسول الله په امت کې الله ښکار کړلا ابراهیم علیه السلام د اور الله بچ کړی دی د پیغمبر علیه السلام یو امتیم د الله د اور بچ کړی دی امت په خپل سترګو کو نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک د تمام پیغمبرانو معجزې ورکړي دي اوس دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سه وخت کې الله پاک پیدا کړ چې غیر چا پیره ټوله دنیا د شرک او د کفر پتیارو کې پټوا د ظلمونو پتیارو کې دنیا پټوا د یو مظلوم اورېدو والا څوک نو هر قسمه ظلمونه بکېدل مظلوم ته ډاډګیرنې ورکولو والا امداد کولو والا هیڅ کوم نو نو د مظلومانو الله واورید او د ربیع الاول په میاشت کې د ربیع الاول میاشت وا دا ګل شپوا او دا صبح صادق ټیمو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک دنیا ته راولېږي دا ګل شپوا او اتم ربیع الاول خلکو کې مشهوره 12 ربیع الاول
12 ربیع الاول 12 وفات. د وفات نوم خلک یادی، خدا ولادت نوم نه یادی چې په دې روز پیدا هم دی. نوم خلکو 12 وفات اخر 12 فات. دا 12 نه دی، دا 8 تاریخو. اتم تاریخ د ربیع الاول پیغمبر علیہ السلام پیدا هم دی او وفات هم دی په دې روز. د ګل شپه او د ګل روز. د ګل شپه مبارکه ده، د ګل روز مبارکه ده، ځکه د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې شپه باندې الله پیدا کړی دی. دا ښکلی روز ده. خو خپله پیغمبر علیہ السلام د جمعې روز له فضیلت ورکړی دی. د جمعې روز او د جمعې شپه دله ډېر فضیلت په شریعت کې ورکړی شوی دی. او جمعې ته سید الایام وای، د هفته د ټولو ورځو سردار ورځ دا د جمعې ده. شپې ورځې ډېرې بختورې شته. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. لیلة القدر د 1000 میاشتو نه افضل ده. یوه شپه ده او 1000 میاشتې 83 کال او 4 میاشتې چې عبادت کې د هغې نه افضل لیلة القدر ده. د لیلة القدر نه افضل ده. امام احمد رحمت الله علیه فرمایي وی د جمعې فضیلت د لیلة القدر نه زیات دی. موږ د لیلة القدر ډېر تپوس کو چې لیلة القدر به کله او لګي علامه راتوخه چې د لیلة القدر علامه څه ده، څه نشانی یې څه ده. نو کتا د قدر په نظر باندې د خپل جون توکته نو ستا د جون هر یو منټ او سکند هم ډېر قیمتي د لیلة القدر دی. خو قدر یې وکړه. یو بزرګو ناغله یو شیخ راغی او ته د لیلة القدر علامه راتوخیا، نشانی راتوخه چې بیدار پاتې شم. ناغه ته وی اے شیخ چه پرسید شب قدر نشانی، هر شب قدر است اگر قدر بدانی. اے شیخ چه پرسی ز شب قدر نشانی، اے شیخا د شب قدر نشانی سره تپوس کې هر شب قدر است اگر قدر بدانی. هر شپه لیلة القدر دی خو ته قدر او پیجنا. ګور لیلة القدر په شریعت کې ډیره بختور شپه ده، خو د جمعې شپه د هغې نه هم افضله ده. د جمعې شپه کې څه چل دی چې دا دومره افضله ده؟ وی د تمام کائنات د پیدا کېدو اصل سبب محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم. که پیغمبر علیه السلام خدای نه پیدا کړو دا دنیا ډو پیدا کوله نه. لولاک لما خلقت الدنیا، دا الله محبوبه الله ورته وایي زما محبوبه که چېرې ستا پیدا کول مې مقصد نه وی لما خلقت الدنیا ما به اوسه دنیا پیدا کړې نه وه. که صورت د محمد نه وی پیدا کړې به رب نه وه دا دنیا. نو د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده د پیدایش انتظام پروګرام د جمعې د شپې نه شوی دی. نو ځکه د جمعې شپې او د جمعې ورځ ته الله ډېر لوی فضیلت ورکړی دی. ابتدا د جمعې د شپې نه شوې ده او په ظاهره دنیا ته راغلی د ګلپه شپه دی، بیا د دنیا نه تللی د ګلپه ورځ دی. نو د صبح صادق ټیمو او 20 منټه راپاسه 4 بجې وي چې پیغمبر علیه السلام دنیا ته تشریف راوړه. اوس به ته وایې چې دا تا سره راګړی دا د هغه وخت ده څه چې 20 منټه راپاسه 4 بجې وي او هغه وخت کې ګړی نه وه. خو چې کوم وخت کې پیدا کېده نو د عربو نقشه عالمانو کتلې ده. دا ټوله دنیا دا د یو ګلوب په شانتې دی، یو کره یو غونډس کې دی. دنیا ګلوب دی او په دې ځمکه باندې فرضي خطونه یو کرښې راښکلي شوي دي، څه په پلنو څه په اوږدو، څه ته طول بلد وایي او څه ته عرض بلد وایي. نو د مکې مکرمې عرض بلد او طول بلد او د دغه ټیم سره مناسب د هغې حساب کتاب عالمانو کړی دی.
دا ګړی په هغې باندې جوړه ده. نو دقه وخت کې دې ټیم ته چې کتلې وي دا 20 منټه 4 بجې وي.
صادق په وخت کې مشرق طرف ته دا رڼا را پیدا شي چې دغه رڼا بیا زر زر را پورته کېږي او په دنیا باندې تیاره ختمېږي او رڼا راځي. نو په داسې وخت کې چې پیغمبر علیه السلام پیدا شو اشاره دې ته ده چې څنګه د شپې تیاره ختمېږي او د سبا رڼا راځي داسې د شرک او د کفر او د ظلم تیاره ختمېږي او د اسلام رڼا راځي د محمد رسول الله رڼا راځي. الله تیاره رڼا سبا راغی او دنیا ته پاک رسول الله راغی. د دنیا نه شرک او د کفر تیریږي او رڼا د اسلام راځي. نو چې څوک صادق شي نو رڼا خو مشرق ته ښکاره شوله او بیا هم تیاره شته. د څوک صادق نه چې یوه نیمه ګنټه تېره شي نو نور سیره ووي او غیر چاپیره رڼا شي خو پوره د نور رڼا نه ښکاري شعاګانې نه ښکاري یوه نیمه ګنټه پس نور سیره وي. نو پیغمبر علیه السلام چې پیدا شو داسې ده لکه چې صبح صادق شو خو چې 40 سال تیر شو 40 کاله تیر شو نو په غار حرا کې نور راوخته د نبوت نور راوخته پیغمبر علیه السلام ته 40 کاله پس الله نبوت ورکو او دا رڼا عام خلکو لا لیدلې نه ده رڼا خو شوه خو عام خلکو لا رڼا لیدلې نه ده. نو چې داسې 20 منټه او نیمه ګنټه تېره شي نو بیا د نور دې ککوړي ته ګوره نو څوک ورته کتې نه شي سترګې برېښي نور خو راوخته او دې نیمه ګنټه کې ورته که ګورې نو کتې شي او نیمه ګنټه پس چې ورته ګورې سترګې به دې برېښي. نو 40 کاله پس نبوت میلاو شو نو خلکو ورته کتل داسې زیړه زیړه رڼا وه خلکو له سترګې نه برېښولې د اسلام قوت کم و خلکو حملې کولې پې والته کول او جنګ جګړې کېدې چې نیمه ګنټه تېره شو نو بیا ورته سترګې کتې نه شي چې مدینې منورې ته هجرت وکړ او حکومت او اقتدار یې راغی نو بیا ورته کافرو کتې نه شو سترګې ولا برېښولې او بیا غیر چاپېره د دنیا نه د شرک او د کفر او د ظلم د بربریت تیرې بالکل ختم شوې انصاف په دنیا کې راغی. د ربیع الاول میاشت برکتی میاشت ده ځکه د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله په دې کې تشریف راوړی دی. 12 ربیع الاول مشهور دی خو حقیقت کې دا 8 ربیع الاول دی. په دې میاشت باندې ډېر خوشاله شه ځکه یو لوی نعمت الله پاک موږ او تاسو له راکړی دی. دا نعمت دې له مخکې موږ درخواست نو کړی زموږ مشرانو درخواست نو کړی دا الله پاک پرزونه ده. دې ورځ کې الله پاک پیغمبر علیه السلام پیدا کړ نو د پیدایش خوشحالي وکړه په دې خوشاله شه. اوس پیغمبر علیه السلام ته به ځان نږدې کې نو ځان به په څه باندې نږدې کې پیغمبر علیه السلام ته ډېر ډېر درود وایه چې څوک په پیغمبر علیه السلام باندې ډېر ډېر درود وایي پیغمبر علیه السلام فرمایي قیامت کې به دې ما ته ډېر نږدې وي نو ډېر ډېر درودونه په پیغمبر علیه السلام باندې وایا صلی الله علیه وسلم. دا یو مختصر درود دی چې ته یو ځل وې صلی الله علیه وسلم نو الله پتا 10 رحمتونه را لیږي شمیرې کوه 10 رحمت 10 نیکۍ درله ولیکلې 10 ګناهونه درله معاف کړل 10 درجې درله اوچتې کړې او 10 ځله پتا الله سلام وایي. دا څو فایدې شوې 50 شوې 10 رحمتونه در باندې لیږي دا یو 10 نیکۍ درله ولیکلې دا 2 10 درجې درله اوچتې کړلې او 10 یې درله ګناهونه معاف کړل 40 پیدا شوې او 10 ځله پتا الله سلام وایي 50 پیدا شوې. نو کته
شل منټه وخت ولګي د غړې په حساب شل منټه وخت ولګي او ته صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم نو 1000 کرت ته صلی الله علیه وسلم ویلی شي شل منټه وخت کې با 1000 زلته وې صلی الله علیه وسلم نو زر زله چې تا ویل نو تا ته به څو فایدې حاصلې شي په یو ځل صلی الله علیه وسلم باندې 500 فایدې تا ته حاصلېږي نو چې زر کرته وې نو بیا 1000 لچ په 50 کې زره ورکنه 50000 فائدې تا ته ورسېدلې 50000 فائدې شل منټه کې او که خبره د نقد شنو هر سړی تیار دی نو او که د قرض شنو بیا ټیم نشته اوس کته صلی الله علیه وسلم وې او تعالی په 500 روپے څوک درکې 500 روپے 500 فائدې پرې د 500 روپے درکې نشل منټه دې کې زر زلته ویلې شي صلی الله علیه وسلم نو 50000 شوي نور په نورو خلکو پابندي لګي چې دا به هم زه وایم ته به نه وې زه به وایم شل منټه به زه صلی الله علیه وسلم وایم 50000 روپے مال راکې او نور باندې و پابندي ولګي او 50000 نقد دي او دا ثوابونه دا فیض قرض دي دا خبره د ایمان او د یقین ده چې ایمان او یقین مضبوطی ناغه صلی الله علیه وسلم د پارټې مباشي دې میاش کې په دې ربیع الاول کې ډیر ډیر وایا بشمیره ثوابونه الله درکې درلا نو پیغمبر علیه السلام ته په درود ځان نږدې کا او بل ځان نږدې کا پیغمبر علیه السلام ته په سنت طریقو باندې چې د پیغمبر علیه السلام کوم نورانی طریقې دي سنت طریقې دا خپل کا نو په سنت طریقو باندې با ته پیغمبر علیه السلام ته نږدې شي ناسه تش په خله زار شمه قربان شمه نور سره شتنه چې تعالی درکم خو بس تش زار شمه قربان شمه په پیغمبر علیه السلام خو ما تعالی سنغ دی روپې نه غواړي خو د خپل طریقو اتباع غواړي چې د پیغمبر علیه السلام کومه طریقې دي سنت په دغه طریقو عمل شروع کنه ته پیغمبر علیه السلام نظارم شو قربانم شو او استاد زاریدل او قربانیدل قبول او منظور هم شو سنت طریقې خپل کا نو چې تر پیغمبر علیه السلام سنت طریقې خپل کی نو ګوره ته د الله محبوب شولې ته د الله خوښ شولې هر سړی وي زه د الله محبوب شمه الله سره د زما محبت پیدا شي زما الله خوښ دی او د الله د زه خوښ شم هر څوک وي خدا محبت معیار الله خولې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ان کنتم تحبون الله کچر الله سره محبت کول غواړی تاسو فاتبعوني تاسو زما تابعداري وکا پیغمبر علیہ السلام تعالی فرمای دی خلکو ته وایا کله الله محبت غواړي زما تابعداري وکي يحببكم الله الله بس تاسو سره محبت وکي ويغفر لكم ذنوبكم گناهونه بندر له معاف کی جرمونه به ټول معاف شي چې د حکومت په گرفت کې راشي او د پسې وارنټ جاری شي فلانه جرم دې کړی دی او فلانه جرم دې کړی دی پټېږي را پټېږي با چې میونی سے خو سزا را کوي وکیل بم نیسه سفارش لبسو ګوره هم پیسې بم ورکه او چې د حکومت د جرم نه مخلاص کی نو دا ټول مخلوق د الله په گرفت کې دی د الله په جرمونو کې دی خدا جرمونو دا گرفت په سخت میږي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتباع باندې نو فتبعوني زما تابعداریو کې يحببكم الله الله ود سره محبت کی ويغفر لكم ذنوبكم تمام گناهونه برته الله پاک معاف کی د پیغمبر علیہ السلام په اتباع باندې بنده پیغمبر علیہ السلام ته نږدې شو چې پیغمبر علیہ السلام ته نږدې شو غرور او دوست او امتی او ارسه شوی
او چې د پیغمبر علیه السلام سره ورورولۍ کې رالی د آخري زمانې خلکو ته پیغمبر علیه السلام رونه ویلي دي. پیغمبر علیه السلام یو آرزو تمنا ښکار کاش چې د خپل رونه ووینم. نو صحابه کرام ورته ویل ولې موږ د رونه نه یو؟ نو تاسو خو مې اصحاب یې چې ما لیدلي نه دي او زه یې لیدلی نه یم او زما د لیدلو تمنا او آرزو کوي زما دا ټوله دنیا لیده زما نه لاړې شي خو چې محمد رسول الله وینم هغه خلک مې رونه دي. نو دا آخر زمانې خلک دی ته پیغمبر علیه السلام رونه وایي. نو په اتباع سره ورورولي قایمیږي او په مخالفت ورورولي ختمیږي. نو الله دې موږ د پیغمبر علیه السلام تابعدار جوړ کی. د پیغمبر علیه السلام په طریقو دی الله موږ عاشقان کی. نو موږ به د پیغمبر علیه السلام رونه شو. موږ هم غواړو چې پیغمبر علیه السلام ووینو او پیغمبر علیه السلام هم غواړي چې د آخر خلکو زه م ووینم. غټې غټې هندوانې او کسولې داسې ورکوټې امیولې چې بره یا خدای وایي چې څه کوې نو کم از کم ما نه خو تپوس کوه که نه دا دونه غټې هندوانې نه دا خو لیونې سره خوند کوي چې دا دې بره جوړې کړې وي نو دا امونه په دې ځمکه خواره وارو که نه وړه به پکې ځان له راغېستله چې څه پیدا کوې نو کم از کم ما نه خو تپوس کوه لکه چې ټول عقل بس ده سره دی بله کس ورته لکه سبا خبره کوه نو ته په خپله سوچ وکړه چې د هندوانه په ځمکه خوند کوي لږ ساعت چې تېر شو نو یو ام را پرېوته په دې سر یې خرېلو په دې سر راغی یا الله وی شکر دې زما غوندې د خلق خبره دې نه منلې که دا دونه هندوانه مې سر له راغلی اوس خو به ډېر په عذاب شم دا خو ورکوټې ام را پرېوته نو تا نه د تپوس ضرورت نشته دی الله چې څه کړي دي نو په خپل حکمت هر څه برابر پیدا کړي دي. نو نیت کې اخلاص وکړه الله چې درته څه وایي هغې کې د فایده ده رسول الله چې درته څه وایي هغې کې د فایده ده د ښو خلکو سره تعلق ساته د بدو نه ځان بچ کوه د کافر خبرې مه منه د مؤمن خبرې منه د دشمن مه منه د دوست منه شیطان زمونږ دوست دی که دشمن دا زمونږ دشمن دی. اوس شیطان په څو قسمه دی من الجنة والناس دی په دوه قسمه دی یو انسی او بل جنی. نو د انسانانو شیطان دا ګورې د دې جناتو د شیطان نه زیات خطرناک دی. عالم ته په سپک نظر مه ګوره طالب ته په سپک نظر مه ګوره ځکه دا وارث الانبیا دی او پیغمبر علیہ السلام حکم کړی چې د دوی اکرام کوه قدر عزت یې کوه. د طالبانو د عالمانو قدر عزت وکړه ځکه چې وارث الانبیا دی. د قرآن برکتی دی د قرآن د برکته طالبان برکتی دی. ګوره واښه په دې واښه څوک څه کوي هېڅ شی نه دی څارو ته مخې ته واچي څاروي یې وخوري سوټې پکې وکړي متیاز یې پکې وکړي ډېران ته ورسېده خو که دغه واښه جومات ته راغی او تا پسې ورځې لمونځ وکړه بیا د دې واښه به قدر کوې که نه څوک یې بار غورځولی شي نه بلکې د شریعت حکم دا دی چې جومات ته جارو کړو نو د جومات خزل او پډیران نه غورځوئ دا خزله دی د جومات کې لږ وخت تېر کړی دی نو د جومات خزله پډیران مه غورځوه دا د عامو خزلو په شانتې نه ده. نو دا طالب د قرآن طالب دی نو دته د عامو خلکو په نظر مه ګوره دا طالب د الله د قرآن طالب دی د ده قدر وکړه اکرمو حملة القرآن. پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا حامل قرآن اکرام وکړه فإن من أكرمهم فقد أكرمني د دې طالب او د عالم که چا اکرام وکړه قدر وکړه نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي زما قدر وکړه زما اکرام وکړه ومن أكرمني فقد أكرم الله چا چې زما اکرام وکړه قدر وکړه د الله اکرام وکړه قدر عزت د الله وکړه.
مخکې پیغمبر علیہ السلام فرمایي الا فلا تنقصوا حقوقهم خبردار د طالبانو عالمانو په حقونو کې درنه کمی را نشي سپک نظر ورته ونه کې که طالبانو ته او عالمانو ته سپک نظرې دی وکړه نو خدای به د آخر کې د ایمان نه خلاص کړي کافر به د دنیا ځي نو الله دې زمونږ ایمان ته نقصان نه رسوي خو انسی شیطان او جنی شیطان په یو ځای باندې شروع کړ چې ملا بدنام کا طالب بدنام کا امریکا دا ټولو نه لوی شیطان دی دا نور ورپسې د ملګري دي هغه د الله هم دشمنان دي د مسلمان هم دشمنان دي دې سره دوستي دې نه کېږي فاتخذوه عدوا الله وی دا شیطان په دشمنه اونیسا اوس دې به تعالی مخې راځي نو دې تا ته داسې نشي ویل چې پیغمبر مه منه خدای مه منه قرآن مه منه دې به تا ته ملا بدناموي طالب به درته بدنام کی چې ملا طالب بدنام شو بیا کته نه دین وباسي نو بیا هر سره سره کولی شي لک سات کې پاسانه کافر کولی شي پښتون قوم د دې په زړه کې الله ایمان اچولې دی دې کې د دین جذبه اچولې ده دې د ملا قدردان دی د طالب قدردان دی او دین به غیرت ایمانی جذبه څنګه وباسي نو اصل غټ شیطان هغه چل خولې دی افغانیوں کے غیرت دینی کا یہ علاج ملا کو ان کی کوہ دمن سے نکال دو دا پختنو دا دینی غیرت علاج دارے کہ دا ملا تنو باسا دعوت بدنام کا یہ فاقہ کش جماعت سے لڑتے نہیں کبھی روحی محمد ان کے بدن سے نکال دو دا دے پختن مسلمان دے پا لگا تندبانم صبر کئی دے پا مرگم ورزی یریگی نا دکا دا پیغمبر علیہ السلام عشق او محبت تدوی پر لکی دی نو انسیو جنی شیطان پا شریک لگیا دی اتا تا ملا طالب بدنامی دماکے اوشوی فلانی دے کے دماکے اوشو سر مل گیا سر ملو شو دا چا ملو شو مل دیس شوی دا کس سر با دراغشتی نو سر مل گیا اور دا سر سغوارے خوی دا دا طالب سر دے دا دا ملا سر دے دا دا ما کی مولیانو کرے خودکش حملے مولیانو کرے چی دا سو کے وی غیب اخپلا کئی لگ غند حقیقت معلومول غوالی دی چې کم جندنی ولی دی یا کمی مړب مندلی دی ګوره نه تاسو چې ناسونه ته پکې دي دا طالب دی دا ملا دی سنت کړی وی اخبارونه رساله وګوره دا ناسونه ته طالب دی دا ملا دی دا څوک دی ولې دا قوم نه پوهیږي دا ټول دنیا باندې دی دوی نه پوهیږي چې مسلمان او بیا طالب او بیا مولا دا نه سنت وي دا انډیان اندوان راغلي دي هغه تا ځان د مولا طالب په شکل کې مخکې ک د پاکستان حکومت په صلاحکار امریکا په صلاحکار دا کار دی په خپل کوي او تا تنوم د طالب خي مولا بدنامي او طالب بدنامي چې څه کوي دی په خپل کوي خو صرف مولا طالب به خبرم ني هذا پینځه کاله پس دا الیکشن کول دا یو عذاب دی 15 کاله پس دا خلک په یو لوبه کې لګیاوي هر 15 کاله پس او دا ګټه او د تاوان یو لوبه ده او د بهر نه یو جال په پاسه خوريږي هدي غریبانان په ځان خبره نه دي الیکشن له تیارې کو قوم په غم اخته دی او د بار نه په جاله چورګي ټوله رانی ولي یو قسم ته وتی نشي او سره د بدنامه کوشش شروع دی چې مولا او طالب بدنام کا قرآن ختم کا سعودی عرب غونډه د مسلمانانو مرکزی ملک
هغه ته د جهاد آیاتونه د قران نو باسه کاره خبره کوي کاره وایي قسمېږي نه د بیت الله د روانو ما دا ته مولا طالب وایي چې بیت الله د روانو بیت الله روانول د مسجد نبوي روانول دا مولا طالبو کی څوک یې کوي شیطان یې کوي دا کوم نه شیطان ولې پوهېږي په نه چې امریکا شیطان ټول چل ول د سره کوي فوج مسلمان دی عوام مسلمانان دي طالبان مسلمان په مسلمان وجني منځ کې پکې هندوان راغلي دي يهوديان پکې ناسنت راغلي دي مسلمان وجني بدنامي الله دې دغه خلکو له سزا ورکړي کوم چې تا ته مسلمان بدنامي انتشار ورله پیدا کړي سواد باندې الګوله جوړه څوک به پکې مري یو کافر هم پکې نه مري ټول مسلمانان مري بدنامول د مسلمان تبا کول د مسلمان خدای دې مسلمانانو کې عقل فکر راوړي دې کې د الله اتفاق اتحاد راوړي چې دشمن او پیژني چې څوک دی هر بنده د بل نه یریږي فوج د عوامو نه یریږي عوام د فوج نه یریږي یو بل سره دشمنان کړي دي نو دا د کافرو یو چال دی الله دې دا کافران په خپلو کې یو بل سره واچي دا مسلمانان دې الله پاک بچي دې دې الله فکر ورکړي عقل فکر د دین پوهه دې ور الله پاک ورکړي دې ته د هغه ذهن الله ورکړي چې دې دشمن او پیژني دشمن څوک نه پیژني او په داسې انداز کې راځي چې دوست بخکاریا په دشمنی ځان به ته داسې کی چې زه خو ستا ډېر ښه مورید یم او ډېر د سره اخلاص ابوي یهودي ابوي هندو او تا سره به ځان مورید کړي چې ستا په ښه یقین پوه شوم تا به مړ کړي الله پاک دې د مسلمانانو حفاظت وکړي په هر ځای کې چې مسلمانان دي تدوی دا بے اتفاقی دی اللہ ختم کی ادا کافر دی اللہ پخپل قهر و غضب باندې وادي کی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين